د 10مې میلادي پیړۍ په وروستیو کې کابل د غزنویانو د واکمنۍ برخه شو او په 1031 میلادي کال کې سلطان مسعود غزنوي د 1680 جنگي فیلانو سره بالاحصار ونیوی. له غزنویانو وروسته غوریانو او بیا خوارزمشاهانو هم د کابل په بالاحصار کې خپل استازي لرل. چنګیزانو هم په 1221 میلادي کال په ژمي کې د کابل په بالاحصار کې میشت ول. کله چې ګوډ تیمور په 1498 میلادي کال له دې ځایه هند ته پر لاره و، په بالاحصار کې خپل لمسی الغ بیګ د والي په توګه وټاکه. ظهرالدین محمد بابر هم کله چې په 1540 میلادي کال کې کابل ونیوی، په بالاحصار کې میشت شو. نږدې 22 کاله بالاحصار د بابر د واکمنۍ مقر و. بابر ته به په کابل کې اوسېدلو ډیر خوند ورکاوه. بابر په 1526 میلادي کال کې ډیلي ونیوی، خو بیا یې هم له کابل